طول تاریخ مفت و ارزان به چنگ هیچ کس نیامده است. دانشمند گرامی، دانشمند گرامی، مرد دانش و خرد و شخصیت برازنده بیرون مرزی کشور جناب محمد طارق بزرگ، رئیس کمپلکس نشریاتی دعوت، صمیمانه ترین تبریکات قلبیم را به مناسبت 20مین سال روز نشریاتی دعوت پذیرفته و از طریق شما به هیئت محترم تحریر، همکاران گرانمایه و خوانندگان، بینندگان آن و شنوندگان گرامی دعوت تقدیم نموده زندگی خوش به شما و خانواده هایتان و جذب رنگین بیشتر و بیشتر به دعوت آرزو دارم. دعوت رسانه صوتی، تصویری و چاپی است که نویسندگان و قلمبدستان اندیشمند متفکر برای تحقق بخشیدن دموکراسی واقعی در کشور کهن و مرکز افغانستان به خاطر چور چپاول، به خاطر حفظ قدرت و حاکمیت شخص و گروه خود با کلمات و جملات بازی میکند تفرقه های منطقوی، سمتی و زبان را چاق کند و از آب گل آلود ماهی بگیرد. با درودهای گرم وطنی، استاد صبا، همکار قلمی دعوت. لکه څنګه چې محسوس وزره دا خبره تکرار کړه، موږ سره پیغامونه ډیر دي، نو د پیغام لوستنې دپاره زه یو بل ملګري ته بلنه ورکوم چې راشي کوم پیغام چې موږ هغه ته ورکړی چې هغه تاسو ته وړاندې کړي. همایون نګرهاري څخه هیله کوم چې راشي تاسو ته پیغام ورکړي. ټولو ته ښه راغلاست. دا د نیک محمد زازي لخوا تاسو ته پیغام وړاندې کوم. دعوت د هر چا نظر او هیلې خپرې کړي دي. نیکې هیلې او سلامونه. زه د دعوت اخبار د رښتینې کلمې په اړوند او همدارنګه دعوت ویبپاڼې او د پښتو لومړني انټرنیټي تلویزیون په اړوند کوم چې په ډېرو مالي مشکلاتو او کم امکاناتو د هېواد تکړه او پر افغانستان مین خبریال او لیکوال قدرمن محمد طارق بزګر ته تر مدیریت او مسؤلیت لاندې په کار او فعالیت شروع کړې ده. ډېر سخت کار دی، اول ځل مې دی تاسو ته خورا اغېزمن او مثبت ارزوم، ځکه چې د هر چا نظر هیلې یې په دعوت کې خپلې کړي دي. پوره بېطرفي، استقلالیت، رښتینولي او د هېواد د ولسونو، قومونو، لیکوالانو او شاعرانو نظرونه او شعرونه یې کټ مټ نشر ته سپارلي دي. د قدر وړ بولو. نو له دې کبله دعوت 30مه کلیزه د دعوت رهبري هیات، همکارانو، لوستونکو او ټول افغان ولس ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د لوی خدای جل جلاله له درباره ورته لا ډېرې بریاوې غواړم. ورسره هیله کوم چې افغانان دعوت اخبار، ویبپاڼې او د لومړني پښتو تلویزیون سره تر خپل توان پورې مالي مرستې وکړي تر څو دعوت اخبار او تلویزیون لاغر نه شي. ستاسې له بریاوې زما هیله او ارزو ده. درنښت. والسلام. مننه له همایون نګرهاري څخه. دا بل پیغام موږ ته د افغان کلتوري بهیر بلجیم څخه راستول شوی دی. په بلجیم کې د افغانانو په استازیتوب بلجیم کلتوري بهیر تاسو ځوان پاڅون زلمو پاڅون ته ستاسو د کلتوري هڅو ستاینه کوي او په تاسو ویاړي. موږ ډېر خوشحاله یو چې زموږ ځوان نسل د نړۍ د ژوند سره خپل ژوند او پښتونولي تړلې او د ژوند د کاروان څاروان دي. په دې هم ویاړو چې زموږ وروستی نسل د خپلو ویاړمنو په پښتني اخلاقو، ملبوسو او د پښتنو او پښتو د چوپړ لارویان لمانځي او د هغوی ستاینه کوي. ښاغلی طارق بزګر د پښتون ولس په دردمن او خدمتګار ژورنالیست، لیکوال او کره کتونکی دی چې د خپل عمر ټوله برخه یې د خپل ولس خدمت ته ورکړې ده. په اروپا کې او نوره نړۍ کې چې د پښتون ولس د ګټو چیغه پورته شوې ده، ښاغلي بزګر صاحب بدرګه کړې او د خپل مېړني ولس په مخ کې سپر شوی دی. ښاغلی بزګر تر هر افغان رسېدلی او د خدمت جوګه شوی دی. بلجیم افغان کلتوري بهیر ښاغلي بزګر ته د لا اوږد ژوند هیله کوي. قلم یې زورور، اند یې حسان او له ستړیا یې لرې غواړي. تاسو ښاغلو او هغلو ته د داسې نوښتونو مبارکي او هڅې مو ویاړو. دا موږ ته امین هوتک ورور رالیږلی دی.
د افغان کلتوري بهیر بلجیم څخه پوهنتون استاد پاتې شوی، اوس په کالیفورنیا امریکا کې اوسېږي، رالیږلی دی. دوی هم تاسو ټولو ته او ښاغلي بزګر صاحب ته سلامونه وړاندې کړي دي او د ستاسو د کارونو ستاینه یې کړې ده او تاسو یې هڅولي یاستئ. او دا بل پیغام موږ ته د ادیسي ادبي ټولنې له طرفه راغلی دی. دوی هم د افغانستان په ټولنه کې عموما ډېرو کمو خلکو ته دې ته پام شوی دی چې علم او پوهه د یو هېواد راتلونکی مسیر وټاکي. هغه چا چې د علم او پوهې څخه ګټه لیدلې او ترې خوشحاله دي، ځکه چې دوی په دغه لاره کې ډېر زیار او زحمت ایستلی دی چې نورو ته یې هم ګټه ورسیږي. ژورنالیست لیکوال ښاغلی محمد طارق بزګر صاحب یادوم. ښاغلی بزګر صاحب د ژوند په دغه راز پوهېدلی دی چې علم او پوهه د انسان راتلونکی تقدیر او تدبیر جوړونکي رول لري او همدغه علمي پوهه ده چې نن انسان تر مریخه هم را رسېدلی دی. ښاغلی بزګر صاحب د پښتنو او پښتو ژبې له حاله خبر سړی دی او د محترم دا درک کړې ده چې هر انسان باندې خپله ژبه، وطن او خپل ولس دا حق لري چې ورته خدمت وکړي، نو ځکه باید سړی په ځان شپه او ورځ یوه کړي او علمي کار وکړي. په آخره کې ښاغلی بزګر صاحب ته د اوږد ژوند هیله لرو. په علم پوهه او قلم یې برکت شه او په آخر کې د سویډن په هیواد کې زموږ مسافر میشتو ورونو د زلمو پاڅون ته د ښاغلي بزګر صاحب د لمانځلو د ورځې مبارکي وایو. ستاسو په همت او وطن پرستۍ آفرین. ستاسو د لا نورو بریاوو په هیله د ادیسي ادبي ټولنه مشرتابه شورا. جانب محمد طارق جان بزګر صاحب ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې تقدیموم. زه ډېر خوشحاله یم چې د 3 کالو را په دې خوا ستاسې د ډېر دروند علمي، دیني، سیاسي او اجتماعي ویبپاڼې نه استفاده او ډېرې ارزښتمنده زده کړې کوم. زه په اطمینان سره ویلی شم هغو وطنوالو چې په تېرو 20 کالو کې ستاسو د دعوت خپرونې نه ګټې پورته کړي وي، باید اوس په دیني، سیاسي او اجتماعي علومو کې لکه یو اکاډمیشن په څېر د ملي او بین المللي چارو باندې هر اړخیز بحث او لیکنې وکړي. زه ویاړم چې د دعوت د ویبپاڼې سره اړیکې لرم او ښې زده کړې ورنه کوم. زه تاسې ګران او قدرمن ورور ته چې خپلې شپې او ورځې مو د ګرانو وطنوالو په چوپړ کې د دین، سولې او ازادۍ او استقلال لپاره وقف کړي دي او د وطنوالو لپاره زحمت باسئ. د پاک الله جل جلاله نه ستاسې نور بری غواړم او د دعوت 23مه کلیزه د زړه له کومې تاسو او ټولو ګرانو وطنوالو ته مبارکي وایم. الله پاک دې مل شي. سمندر خان ورور څخه مننه. دا بل پیغام موږ ته ښاغلي یوسف هیواد دوست د خپلواک فرهنګي مرکز څخه رالیږلی دی. دوی هم په خپل وار سره سلامونه وړاندې کړي. تاسو قدرمنو میلمنو ته ښاغلي بزګر صاحب ته ستاسو د کارونو ستاینه کړې ده او د زلمو پاڅون ټولنې ته یې مبارکي ویلې ده او د لا کامیابو هیله یې څرګنده کړې ده. همدا ډول باندې دا بل پیغام موږ ته محمد ایاز نوري له هالند څخه رالیږلی ده. د دعوت رسنیو د مرکز محترم مشر افغان ملي شخصیت محمد طارق بزګر او ملګرو ته سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم. دوی هم د دعوت مجلې او د هغوی د کارونو ستاینه کړې ده، د بزګر صاحب د زحمتونو ستاینه کړې ده او د زلمو پاڅون ټولنې د ابتکار څخه یې مننه کړې ده او هڅونه کړې ده. نو دې ورور څخه هم مننه کوو چې پیغام یې موږ ته رالیږلی ده. اوس بلنه ورکوو خپل قدرمن ورور چې موږ سره تقریبا په هره غونډه کې برخه اخیستې ده، فعاله برخه اخیستې ده، چې زموږ هر څه ضرورت موږ ته مشورې راکړي دي. بلنه ورکوو حفیظ الدین پیرزاده صاحب ته چې خپله ویناوې او ورسره شعر تاسو ته ووایو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ما ته به داسې وخت کې وخت راورسېږي چې تاسو له مخکې نه ستړي یئ، پیغامونه مو واورېده، خوب ارام. له هر څه دمخه ګرانو محترمو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. دا مو هرکله راوله
او ستړي مه شئ. زه په خپل وار د زلمو پاڅون دغه ابتکار چې د خپلې مظلومې ټولنې د یو حقیقي خدمتګار د خدمتونو د قدردانۍ او ستاینې لپاره ځانګړې کړې ستایم او د قدر وړ بولم. دوی ته د خدای اجر ورکړي، حوصلې یې د خدای تل اوچتې لري او په ځوانۍ دې برکت. دوستانو، که ژورنالیزم د یوې ټولنې سترګې وبولو، که رسنۍ د یوې جامعې د دردونو، ارمانونو، خوښیو، غمونو او نورو ټولنیزو ناخوالو او بریاو د راسپړلو او رابرسېره کولو هنداره وبولو، که رښتینې میډیا د یو ملت د اواز ترجمانه وګڼو، نو بې له شکه د دعوت خپرونه چې د 1988 میلادي کال راهیسې د خپل ځورېدلي ملت په حلق کې د وچ شوي اواز په راوچتولو کې پوره ونډه اخیستې، دا موږ د افغانانو اواز بولو. زه ورپسې شعر وایم، نو نه غواړم خپلې خبرې ډېرې اوږدې کړم، خو یو شعر وایم چې د 18مې پېړۍ تر پایه او د 19مې پېړۍ په شروع کې تر دغه وخته پورې استعمار یو افتخاري عمل و. یو غټ قوم به که د وړکي قوم په حقوقو باندې قبضه وکړه، که د هغوی طبیعي زیرمې به یې ونیولې، که هغه ملت به یې غلام کړ، نو په دې به یې فخر کاوه. لیکن د 19مې پېړۍ په شروع کې د انسان صد لږ سر ته ورغی او پوهان کېناستل او په دې فکر وکړ چې د یو بل چا حق خوړل، د یو بل ملت په حقوقو باندې خېټه اچول، د یو بل چا طبیعي زیرمې غصب کول، دا کوم د افتخار کار دی، دا کومه ځواني ده، دا کوم ښه کار دی. نو هماغه و چې استعمار ښه ونه ګڼل شو، پوهانو بد وګڼل او استعمار د ښو شیانو له کټګورۍ نه د بدو شیانو کټګورۍ ته راغی. په دې وخت کې استعمار ورک نه شو، بلکې خپله جامه یې بدله کړه، په نورو نومونو راووته، نړیوالې مرستې، د ډیموکراسۍ د نوم نه ډېره استفاده وکړه، د ښځو حقوق، بین المللي ورورولي، دغه شیان په دې نوم راووت. الفت صاحب وایي، مرحوم الفت صاحب، چې استعمار خو نه ورکېږي، جامه شکل یې بدلېږي، استبداد په نوې بڼه سیاست لره زور کېږي. استعمار د ژورنالیزم نه هم استفاده وکړه. دغلته ژورنالیزم ویشل کېږي، یو حقیقي ژورنالیزم دی او بل هغه غیر حقیقي ژورنالیزم چې د استعمار په خدمت کې، د استعمار په چوپړ کې، د استعمار د اهدافو د پوره کولو لپاره د خلکو اذهان مغشوشول او همدغسې تر اوسه پورې د حالت همداسې روان دی. موږ ولې بزګر ویاړو؟ موږ ولې په بزګر ویاړو؟ یا موږ ولې دعوت ته په ښه سترګه ګورو؟ د هغې علت دا دی چې دعوت سره له دې چې په ډېرو کمو یا په لاس کې په هېڅ امکاناتو نه یې شروع کړې ده او اوس هم د کمیت په لحاظ، د کیفیت په لحاظ او په ډېرو نورو لحاظونو، په اقتصادي لحاظ کېدی شي چې د بین المللي رسنیو سره په هېڅ شکل سره یې سړی مقارنه یا مقایسه ونه کولی شي. لیکن بیا هم دعوت چون د حقیقت اواز دی، دعوت د خپل ولس په خوا کې ولاړو او دعوت د بزګر صاحب له برکته تر اوسه دا دی درویشت کلن شوی دی، د روسانو د اشغال نیولې تر اوسني حالت پورې تل د خپل ولس په چوپړ کې پاتې شوی دی، خدمت یې کړی دی. نو موږ ځکه پرې ویاړو، موږ ځکه دعوت ته ښه وایو، بزګر صاحب ته کورورامې وایو او د بزګر صاحب کارونو او خدمتونو ته د قدر په سترګه ګورو. دغه ژورنالیزم
چې د لویو امپراتوریو یا د لویو قدرتونو په خدمت کې دی او د نورو ملتونو د نورو وړو قومونو په حقوقو یې خېټه اچولې ده. په دې کې زه چې کله دعوت ته ګورم ماته د الفت صاحب یو بل شعر رایادېږي چې ډېر وخت ورته ګورم چې کله زه که دعوت د CNN سره مقایسه کړو یا دغه تلویزیون که اوس بزګر صاحب جوړوي که د BBC سره سړی مقایسه کوي یا د نورو غټو میډیا او رسنۍ سره مقایسه کوي، دغه وخت ماته د الفت صاحب دا شعر ډېر ښه په ذهن کې مې او یا په سر کې مې یوه هنګامه جوړوي چې مرحوم الفت صاحب ویلي وو هغه نور شعر پرې مانه هېر دی خو لږ داسې و چې لفاظۍ کې ډېره لویه مناره ترېنه ښه ده یو په سلو یو په زره ترېنه ښه ده یو په سله یو په زره د صادق ګونګي د ګوتې اشاره. دغه نور شعر مانه د الفت صاحب هېر شوی دی، ذهن مې وسوتی دی. دعوت ماته د دې نور رسنیو په خطر کې داسې ښکاري لکه د صادق ګونګي د ګوتې اشاره چې الفت صاحب یې د هغه لفاظیو نه او د هغه درواغو نه چې حقیقت تحریفوي او یا حقیقت نه ښیي یا حقیقت په هغه رنګ ښیي چې په څه رنګ کې دوی ګټوي، د هغې نه زموږ دغه دعوت چې په ډېرو نشتو امکاناتو شروع شوی دی او تر اوسه یې دوام کړی دی، دا موږ ته د افتخار ځای دی او دا موږ د هغو ټول نه ښه ګڼو. زه ډېرې خبرې نه کوم او نه غواړم چې ډېرې خبرې وکړم. یو شعر ما د جهاني صاحب په ویاړ لیکلی و، زه شاعر هم نه یم خو هماغه شعر را سره و، د ځوانانو خواهش وکړو چې زه باید شعر ووایم نو هماغه تاسو ته ډالۍ کوم. وژني شخصیت مې استعمار رانه خودي اخلي، راغلو په څه بهانه ما نه ازادي اخلي، چېرته چې ښکېلاک ځان ته جواز د تجاوز لټوي، هلته په اول قدم کې زور دیموکراسي اخلي، کور راته بمبارد کړي ماشومان مې په اور وسوځوي، کور راته بمبارد کړي ماشومان مې په اور وسوځوي، اوس منم بېشکه چې ناټو مې دلسوزي اخلي، دلته عدالت او قانون بند په زولنو کې دي، دلته عدالت او قانون بند په زولنو کې دي، ځکه لا قانونه زندانونه قانوني اخلي، فرق د افغاني او امریکي عسکر په دا کې دی، فرق د افغاني او امریکي عسکر په دا کې دی چې یو مې د جیبونو بل د ذهن تالاشي اخلي، دوه شوه بیړۍ د پښتنو جهاني چېرته یې، ستا نوم په سلګو کې بس یوازې لیوني اخلي، او ښه خو زموږ مشر دی چې بډو ته حرام وایي، ښه خو زموږ مشر دی چې بډو ته حرام وایي، خو غوړې او رنګینې تحفې بیا په دولاسي اخلي. دا خو ګوډاګی دی د عمل ازادي نه لري، دا خو ګوډاګی دی د عمل ازادي نه لري، هسې په کنځلو کې به خلک نوم د کرزي اخلي، پل د پښتنو به د سبا په ټاکل څنګه وي، دا خو داسې یو پوښتنه ده چې موږ یې خپل مشران نه باید وکړو، پل د پښتنو به د سبا په ټاکل څنګه وي، راشي اندېښنې زړه ته ژړا مې خاموشي اخلي، او عشق کې د بدنام ښه یم مجنون یم ستا وطنه زما، ستا د تهمت کاڼی به حافظ په ورین تندي اخلي. زه په آخر کې تاسو ټول نه مننه کوم چې په دې غونډه کې مې اشتراک وکړ، د ځوانانو حوصلې مو اوچتې کړې، همداراز د طارق بزګر صاحب نه ډېره مننه کوم چې تشریف یې راوړ، د ځوانانو بلنه یې ومنله، همداراز د محترم غمخور صاحب نه هم یو نړۍ مننه چې له معلومو نه راغی او موږ سره په دې غونډه کې ګډون وکړ، د مرادي صاحب نه هم ډېره مننه، تاسو ټول نه ډېر تشکر او خدای وکړي چې د ما په خبرو چا زړه ته ازار نه وي رسېدلی، ډېره مننه. خپله شعر ډېر زیات خوښېږي ځکه مې ښه ورته غوږ نیولی و، شاعر نه یم خو شعر سره مې ډېره زیاته مینه ده او شعر لولم. موږ سره ما سره البته یو پیغام صرف پاتې دی چې تا موږ ته قدرت الله هیوادپال ورور د کابل څخه رالیږلی دی. دوی لیکي ښاغلی طارق بزګر چې زه یې پېژنم، زه ښاغلی بزګر له ډېرو وړوکوالي پېژنم، هم مې استاد دی، هم لارښود او هم مې معنوي پلار.
ژوندي قومونه تل خپل نیکان هڅوي او درناوی یې کوي. افغانستان چې نن له کومو ستونزو او ننګونو تېرېږي په داسې حال کې د قلم جهاد او غورځنګ د ټوپک او زور له غورځنګه لومړی ځای خپلوي. او ښاغلی بزګر د دې څنګه ډېر تکړه او سپېڅلی مبارز دی. زه ښاغلی بزګر له ډېرې زمانې راپېژنم. هغه مې استاد دی ځکه د لیکنې چم یې راښودلی او تل یې هڅولی یم. اوس هم چې کله په ټلیفون سره غږیږو نو له کورني احوالو وروسته په ډېره خوږه ژبه او اصطلاح راپوښتي چې په وطن کې څه حال دی. تل مې هڅوي چې یو څه ولیکه. هېڅکله یې دا احساس نه دی راکړی چې زه نه پوهېږم یا دا څه چې دې لیکلي دي غلط یا اصلاح غواړي. ځکه د دوی علم او پوهې ته زه هېڅکله نشم رسېدلی او د دوی په وړاندې لیکنه به لکه لمر ته چې شمع کړي خو تل یې هڅولی یم. بل ځای کې چې ښاغلی بزګر مې خپل دی، د کورنۍ غړی مې دی او زه ویاړم چې په کورنۍ کې داسې ننګیالی لرو. زه نه غواړم چې ووایم څه خپلوي سره لرو ځکه دا به لوستونکو ته یو څه شخصي او کورنۍ معامله ښکاره شي. خو دومره وایم چې زه نن څه یم په هغې کې د بزګر صاحب ډېره لویه ونډه ده. په آخر کې په پای کې ورته لا ډېرې بریاوې غواړم او ښه متیقین یم چې د علم او پوهې هغه صدقه جاریه چې دوی یې 23 کاله وړاندې تهداب ایښی و د ډېرو ذهنونو روښانه کړی او ځان لپاره د ثواب او سرلوړۍ یو دوامداره او تلپاتې سرچینه پرې ایښې ده. نو زه بلنه ورکوم خپل ځوان ورور خوشحال ته چې راشي او خپل شعر تاسو ته ووایي. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه اول خو د ټولو نه مخکې قدرمنو مېلمنو ته ټولو حاضرینو ته السلام علیکم. نو باید له سلامه مې یو شعر لیکلی دی چې زه خپله شاعر نه یم، شعر به مې غلطۍ ولري خو زما هیله دا ده چې ستاسې د پوهې سبب وګرځي. د شعر نه مخکې مې یو څو ټاپې لیکلي دي، د مجالې نه مې راخیستي دي، د افغاني مجالې نه. وایي د غره لمن ټوپک په غاړه سترګې مې دواړه ستا په لور نیولې دینه او سترګې مې ستا په لور څلور شوې، څلور اته شوې، اته شپاړه شوې میینه. شعر ته راځو. د شعر عنوان دی تورې سترګې. وایي تصور کې د اشنا سترګې زه جوړې کړم، تصور کې د اشنا سترګې زه جوړې کړم، نه رانه هېرېږي او الله سترګې دې جوړې کړم. او یو ځلې مې لیدلي د ستا تورې سترګې ګرانې، یو ځلې مې لیدلي د ستا تورې سترګې ګرانې، په خیال کې یې زه راولمه بیا سترګې دې جوړې کړم. او وایي زه خو درنه لاړم اشنا لرې وطن ته، زه خو درنه لاړم اشنا لرې وطن ته، قسم که مې هېرېږي ښه په ځیر سترګې دې جوړې کړم. تور بیرغ خپل هغوی سره به خاورې کولې. نو هغوی کې یو موسیقار مانه نوم او شاعر ټول د یاد نه وتلي دي. وایي موږ یو فلم جوړوو د هغې کې موږ ته یو داسې سندره په کار وه چې د ښکار په صحنه کې د هلک جلۍ باندې میین کېږي او داسې یو شعر موږ ته په کار دی چې دلته به څه شعر وي. وایي دې کې زه یو محفل ته تللی وم، د جاپان نه یوه جاپانۍ راغلې وه او وایي ما ته ویل چې زما یو پښتو شعر یاد دی. دا د یوې جاپانۍ جینۍ دا شعر په پښتو چې دا یې یاد، البته یو پښتون سره یې واده کړی و. نو هغې ته دا شعر راغلی. ما ورته ویل چې څنګه شعر دی؟ وایي داسې رانږدې شوه راته یې ویل چې سترګو 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 کې څنګه راګذار شومه، څه ښکلی ښکاري ومه نن زه په خپله ښکار شومه. وایي ما چې دا شعر واورېدم ما چې دغه خو ما لټوه ته چېرته وي؟ وایي زما فلم لپاره تصادفي په یو مېلمستیا کې شعر پیدا شو. نو دا مې د سترګو په باره کې مننه. د آخري پیغام دپاره بلنه ورکوو شفیق الله بشرکار ورور ته چې راشي د آخري پیغام چې هغوی سره دی تاسو ته یې وړاندې. شفیق الله بشرکار. بسم الله الرحمن الرحیم. په ټول د مخې محترم مېلمه ښاغلي مشرانو او دوستانو ټول ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. دا پیغام ته
حاجي صاحب ولي محمد ګلستان رالیږلی هغوی لیکي د زلمو پاڅون لخوا د ښاغلي بزګر صاحب د خدمتونو او ستاین کیدونکي غونډې ته زما پیغام په زړه پورې لیکوال ښاغلی محمد طارق بزګر په درناوي کې د جوړې شوې غونډې درنو برخوالو سلامونه او نیکې هیلې د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې د زلمو لخوا د خپلو ژوندیو مشرانو د زیار ستایلو په ویاړ پرتمینې غونډې جوړېږي ټوپک د یو هېواد د جغرافیایي او قلم یې د نظریاتي پولو په ساتلو کې مرسته کوي د تېرو 33 کلونو په بهیر کې افغاني ټولنې د ډېرو مرمیو او بارودو ترڅنګ بندنیانو خپلې ناولې مفکورې هم د ځان سره راوړي دي چې دا ټولنه د نورو کړکېچونو او ناارامۍ په ناروغۍ اخته کړې ده منفي مطبوعاتو او تبلیغاتو د ځینو هېوادوالو په ذهنونو کې د نفرت ماینونه کرلي دي زموږ هغه لیکوالان ژورنالستان څېړونکي او شاعران د ډېرې ستاینې وړ دي چې په ډېرو محدودو شرایطو کې د سر په سودا په ملي او اسلامي مفکوره خپل متدین او نه بېلېدونکي ملت ته حقایق رسوي په دوی کې یو هم ښاغلی محمد طارق بزګر صاحب دی چې د تېرو 23 کلونو څخه د مطبوعاتو په ډګر کې ډېرې ستونزې او ربړونه ګاللي دي د دعوت په نامه مجله او ویبپاڼه خپروي په نړۍ کې د خورو ورو علمي او مسلکي افغاني لیکوالانو نومونه ژوندي ساتلي دي او د دوی فکري جوهر مال په مال تر هېوادوالو پورې رسوي پوه وګړي د ټولنې د مغزو حیثیت لري په 33 کلن ناورین کې افغاني ټولنې د سر سړي خوړلي دي اوس په کار دا ده چې هر انسان ته د کردار په هنداره کې وګورو د زار او زور په وسیله راپورته شوي اشخاص ټولنې ته په ګوته کړو او د لوړ کردار شازلمي وستایو د ښاغلي بزګر صاحب په ګډون د نړۍ د ټولو هغه لیکوالانو په تېره بیا افغاني لیکوالانو ته د ژوند په هر ډګر کې لا بریالیتوب غواړم چې د انسانانو په زړونو او دماغونو کې د مینې او خلوص په وسیله پیوستون راولي د زلمو پاڅون ټولنې مشر او غړو ته د هوسا او نیکمرغه سباوون په هیله دوی یو شعر لیکي د رحمان بابا جودانې قدر یو لال پکې پیدا شي نور همه واړه د تورو کاڼو غر شي حاجي ولي محمد ګلستان د خوله نه خوځوي خپله تل د سم په اندازه وي لکه تله بده ژبه د سړي په ځان بلا سي خوږه ژبه د سړي چپېر کلا شي هر سړی د سړیتوب دعوې چې کاندي ځان دې پوه کاندي په ډېرو ژبو باندې په یوه ژبه مطلب نه پوره کېږي که هوښیار وي هم له سره نه پوهېږي که حاکم وي غور هیڅ نشي کولی که عالم وي طالب هیڅ نشي پوهولی په سفر کې لکه نقش د دیوال ګم ولاړ وي بې تکته بې مجال خصوصا چې پښتو ژبې ته حاجت پیښ وي ډېر زیات له حده دا ساعت احمد وکړ خو دا شان اسان کلام چې پوهېږي پرې کول واړه خاص وام ډېره درنه ما ته هم د استاد صاحب یو شعر را یاد شو که نه وایي د توتیانو له وینا دا معلومیږي چې خبرو باندې څوک نه سړی کېږي سړی نه دی چې کار د سړي نه وي په خبرو که هر څومره ښه پوهېږي د ټولنې د اداري جرګې لخوا ما ته یو وړوکی غوندې پیغام راغی چې موږ سره یو پیغام صرف پاتې دی چې سیف الرحمن شیرزاد ورته بل نه ورکړو چې هغه پیغام ته صرف یو پیغام پاتې دی هیله ده چې ستړي نه شئ السلام علیکم درس بخیر ټولو راغلو مشرانو ځوانانو ته ښه راغلاست پیغام د هالینډ د محمد احمد لقمان صاحب دی د ګرانې ملي فرهنګي څېرې طارق بزګر غونډې ته زما پیرزیانې خبر شوم چې په سویډن کې د زلمو پاڅون ټولنه له یوې وتلې او نامتو فرهنګي او ملي څېرې محمد طارق بزګر او د هغه د فرهنګي او زیات ستاینه او یادونه کوي
زه خو لومړی د نوموړي ټولنې نه کورودانۍ وایم او چې ښه انتخاب یې پر ځای او انتخاب او په وخت انتخاب کړی دی. د هغه د چا درنښت ته یې غونډه رابللې چې خدای ذاتي دروندوالی هم وربخلی او په یوازې ځان د کلونه ستر ملي خدمت او دروند تاریخي رسالت سرته رسوي. تر کومه ځایه چې زه د ګران بزګر صاحب پېژنم او ما زده افکار او نظریات د په اخبار دعوت کې کتلي دي، نو ما ته تر پولاده کلک او له ډبرې درنه ملي فرهنګي څېره ښکاري. دوړ چوړ او تالان رنګ او بدلولو او ځان کږولو او لار چپولو، د ځان درنولو او وخت تېرولو د دې وروستي مهال په دې هم رنګې شوي. خو فکر کوم تاریخ بزګر تر اوسه له تېرو ټولو پړاوونو بشپړ او سالم راوتلی دی. د خپلو ملي اسلامي ارمانونو افغانستان او د افغان ولس تر څنګ ولاړ دی. دی د دوه لسیزو اخبار د سوداګرۍ او ګټې لپاره نه چلوي. دی د خپل اخبار پاڼې په هسې ببولارو نه رنګوي، بلکې دی د خپل مظلوم او بېدفاع ولس، د خپل تاریخي او جنګ ځپلي هېواد، د خپل شتمن او بډایي کلتور پالنه کوي. دی حق ته حق او باطل ته باطل، تور ته تور او سپین ته سپین او ظالم ته ظالم او مظلوم ته مظلوم، روا ته روا او ناروا ته ناروا وایي. په همدې لار روان دی. دی همداسې دی د زړه او خوله خبره یوه ده. دی زما او مکان تابع دی. د وخت او مکان د ده مریان دي. د دې په هر څه پوهېږي. دا غواړي چې هر بدلون، هر مکان او زمان د خپلو ارمانونو په مدار وڅرخوي. دته مال او شتمني، مقام او د بادابین لنډ مهالي او بې خونده ښکاري. دی د خدای د رضا او د ارمانونو په مدار د خدای د رضا او د افغان انسان د ښېګڼې لپاره شوګیرونه ګالي، زیار باسي او له خپلې ملي او انساني ارمانونو خپل مال او سر نذرانه کوي. دی په رښتیا هم د زیاتې ستاینې او درناوي وړ دی. زه په خپل وار د همت، جرأت، د کلونو ستړیاوې او شوګیرونه او ملي فرهنګي هڅو ته د تعظیم او درناوي لاس په ټټر ږدم. ورته اوږد، سرلوړی او عزتمند ژوند غواړم او د سید جمال الدین له ټاټوبي راټوکېدلې دغې فرهنګي څېرې ته د سترو ملي فرهنګي کړنو د ترسره کولو وهیله یم. په درنښت پوهنمل احمد زموږ د دې غونډې دا لومړۍ برخه همدلته پای ته رسي. اوس د 20 دقیقو دپاره د چای وقفه لرو او هغې نه وروسته زموږ د غونډې هغه اساسي برخه یا وایي چې تر ټولو مهمه برخه دا ده چې موږ یو مستند فلم جوړ کړی دی یا لرو یې ځان سره د بزګر صاحب د ژوند په اړه، او تر هغې وروسته بیا بزګر صاحب خپله هم تاسو ته وینا کوي. نو اوس د 20 دقیقو دپاره وقفه لرو. زموږ لارښودان دلته تاسو شته، تاسو راهنمایي کولی شي د چای خونې ته.
حالا قدرمه ترسانیدو درته هرکلی کوم موږ په پروګرام لرو چې تاسو ته یو مستند فلم وښایو خو د فلم نه مخکې به لږ خواږه ورزیات کړو زموږ یو ورور چې څرګنده کړه چې غواړي یو خپل شعر تاسو ته ووایي میرویس صافی صاحب ورور چې راشي خپل شعر تاسو الرحمن الرحیم شعر داسې دی پرون ډغرو کې اسمان سره وم نن مې په ځمکه کې څوک پېژني نه پرون ډغرو کې اسمان سره وم نن مې په ځمکه کې څوک پېژني نه پرون اشنا یاقوت زبرد سره وم نن مې شګې او خاورې پېژني نه دې نه به اضافه کړمه چې دا شعر شاعري ساز هنر ډک د ژوند نه هغه یعنې که د ژوند دا بیل شي نو بیا خو د ژوند کولو څه هغه لایق شي نه پاتې کېږي نو دومره خبره وه ډېره زیاته مننه د میرویس صافي ورور څخه اوس ما را رسېدلی دی هغه مستند فلم چې ښاغلي محمد طارق بزګر صاحب د ژوند په اړه جوړ شوی دی تاسو ټول د هغې فلم راکتلو ته بولم او هیله چې په پوره توجه سره یې وګورئ خپل تخلیقي همکار عزیز ننګرهاري څخه هیله کوم چې فلم تاسو ته کامران ښاغلی محمد طارق بزګر په کال 1966 میلادي کې د کونړ په شنه او سندریزه دره کې د ارواښاد عبدالقیوم بزګر په یو روڼ انده کورنۍ کې سترګې وغړول. تر 12 ټولګي زده کړې د کابل په نادریه لیسه کې پای ته ورسول. بیا د روسانو د یرغل په وجه د پښتونخوا پېښور ښار ته مهاجر شو، خو د پوهې لمن یې خوشې نه کړه او خپلو زده کړو ته یې ادامه ورکړه او په اسلامیا کالج پېښور او پېښور پوهنتون کې یې زده کړې وکړې او بیا له هغه ځایه د ناروې هېواد ته مهاجر شو. خو دې مهاجرتونو د بزګر صاحب د پوهې سره د مینې لاره تم نه کړی شو. دلته د ناروې په بودو پوهنتون کې د انټرنیټي ژورنالیزم په څانګه کې